نو سردار کونین تا جواب د زنانه د خوان راغی چې ته چې د چا تلاش کې هغه تختیدل یریږي ناراضي نو د هغې دپاره دعا وغواړه څه وغواړه دعا وغواړه ډېر هوښیاره وه نبي علیه الصلاة والسلام دعا وکړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ما واقعه مخکې بیان کړې ده وی کله چې اکرمه دا ابي جهل زوی هغې وکتل چې دی را روان دی دی جمعه ترازی حرم پاک ترازی سرداری کونین ترازی فوراً مخروان اولو سرداری کونین خلق تا اعلان کی اے خلق وری زمایو خبر ازان سریات ساتی ما دعا کړې و هغه شخصیت را روان دی پام کوئ هغې ته د هغې د وړاندې د هغې پلار ته کنزل مه کوئ د اکرمه پلار ته کنزل مه کوئ ما اکرمه ته دعا غوښتې ده د اکرمه پلار ته کنزل یې مه کوئ ځکه خدای د مړو په کنزلو خفه کېږي تعلیم موږ ته میلاو شو که میلاو نه شو جواب راکړه ټول جواب راکړي تعلیم میلاو شو که نه څه دې خیال دی اوس چې موږ یو بل ته کنزلې کوو دا خو به ډېره ګرانه نه وي چې مړي ته وایي مه کوه نو ژوندوله خو بیا نه کې نه کې نو درخواست مې دا دی ځکه الحمدلله والمنه خدای پاک دې د هغې ملګرو چې د چا په ذریعه باندې زموږ دا بیان د دنیا ګوټ ګوټ ته کونې کونې ته ورسېدلو زما هغه ټولو سامعینو ته درخواست دی چې کله ما کنزلې وکړې زما بیان هم ما اورئ نور د هر هغه چا چې کنزلې کوي بیان مه اورئ کنزلې خدای ته بالکل خوښې نه دي کم سیز چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله کله به نبي علیه السلام د مینې نه ویل د مینې او محبت نه به ویل پوزه دې په خاورو خړه شه د میندو پوز یم په خاورو خړې شه دا به د مینې خبره کوله یو ځل عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سره ډېره مینه کوله ښه خدای دې زمونږ بیبیانې دینداره کړي الله دې د قرآن او سنت سره مینه پیدا کړي هسې د مینې او خبره کوم درته بیا خپلې موضوع ته ځم نو اکرمه رضی الله عنه مبارک د پاره نبي علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو چې ګورې که چا د ابي جهل نوم واغستو یې هغه ته بدې ردې وویلې نو اکرمه به خفه شو د اکرمه په ایمان راوړو کې ما د الله نه غټه غوښتنه کړې وه نو په دې به زه خفه شم څومره ښکلې خبره وه عمر فاروق رضی الله عنه په خدای قسم دی چې سردار کونین کلم پاسېدلی چاته نو صادر به خامخا د ځان نه تاو اکرمه رضی الله عنه چې کله راغی او د سردار کونین په نظر مبارک پرېوتو چې دا د دې را روان دی نو اکرمه رضی الله عنه د پاره یې صادر اوږه به نه تاوهلو صادر یې داسې وغورځولو ټول وایي بیا وایي صحابه کرام وی اکرم رضی اللہ عنہ مبارک د پاره صادر د اوګونه وګرځیدلو علی شیر خدا راغی سرداری کونین ته صادر وړاندې کو ورته وی یا ابا تراب صادر وګرځوا تا ته پته نشته د اکرم رضی اللہ عنہ د وړاندې هغه څه ګورم چې تاسې په نظر نه ګورئ اکرم رضی اللہ عنہ را روان دے سردار کونین تے لاسونه مبارک تاو کړل الله اکبر اکرم ویز اغا اکرم ایما نن زما د پارا څنګه به عفو وي څنګه به ما د پارا معافي وي که یو طرف می پلار ستا دشمنی کې ولاړو بل طرف ته زه ولاړو ما الله اکبر که یو طرف ته می پلار تا پسې تورې ګرځولې امام تورې ګرځولې دي اے د الله حبیبه نن زما د پاره معافي څنګه ده سردار کونین اکرمه ته وی اے اکرمه اسلام یو داسې دین دی چې ټول مخکینه ګناهونه معاف کیږي اکرم رضی اللہ تعالی عنہ مبارک می د سرداری کونین لاس مبارک نیولې ځان سره جخت ونیولو
سینې سره جخ نیولی دی سرداری کونین اعلان کوي اے قریشو اے مهاجرینو اے انصارو وګورئ نن چې زما په لاس کې د چا لاس دی د دغې عکرمه دپاره خدای ټوله بخنه وکړله عکرمه رضی الله تعالی عنہ مبارک می لاندې ګوري بره ګوري نه حیا څه شی حیا هغه انداز دی چې عکرمه لاندې ګوري سرداری کونن می زنی ته ورته لاس وړاندې کو ورته وی عکرمه بره وګوره عکرمه بره ګوره عکرمه وی یا رسول الله ځان او مال می درنه قربان شه تا سره هغه خلق راغلی دي چې نن هغوی ته زه کتلی نشمه عکرمه وی بره نبی علیہ السلام وی بره ګوره و عکرمه نن د اسمان پرشتې تا ته ګوري نن د اسمان پرشتې تا ته ګوري عکرمه تا ته خو ما دعا غوښتې وه چې خدای په ایمان مشرف کا الله ایمان ور نصیب کا زما نبی حریص علیکم بالمؤمنین دے زما نبی رؤوف الرحیم دے زما نبی نور مبین دے زما نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین دے پیمانی اوایا چې د چا لاس د ستا د تره په زړه باندې رایستو کې کردار ادا کړی ستا د تره غوږونه یې غوڅ کړي ستا د تره پوزه یې غوڅه کړي نبی الرحمه مال تعلیم دا راکوي هندي ته دا نه وایي ای هندي ته هغه ښځی چې تا زما د تره زړه رایستلی نه ورته وایي هندي الله تا ته بخنه نصیب کړه تا ته خدای څه کړله زما نبی چانه غش نه دی اغستی زما نبی هغه اخلاق دنیا ته راوړل چې کردار په خدای قسم دی زه دا منم چې زما د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدن مبارک ته د اسلام په دعوت باندې چې څومره تکلیف رسېدلی زما د نبی د اخلاقو نه چې هغوی کوم اثر به اغستی عکرمه رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته بچ کله مخامخ شو په جړا بشو یو ځلې حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما نه چا تپوس کو د علی شیر خدا د یو خاص خبره تا سره شته هغه ورته ویلې آو وی هغه څه وی یو ځلې زما پلار مبارک تشریف فرماو موږ ته یو خبره وکړه چې اے بچو عکرمه ته چې الله رب العالمین څومره عجز او عاجزي ورکړې وه دومره بل چا کې نه وه نو موږ ورته ویل چې هغې خو د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک پسې تورې ګرځولې وی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک پسې خو یې تورې ګرځولې خو بچو داسې وخت راغی چې په یرموک کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته ودرېدلو جولۍ ورته ونیوله اے عکرمه صبر نه کار واخلا و عکرمه نه روټۍ خوري و عکرمه نه دمکې و عکرمه انتظار کوا کله یو صف کله بل صف کې ننوځي جولۍ ورته ونیوله عکرمه رضی الله عنه مبارک می ورته راغی ورته وی اے خالد ابن ولیدا تا زمانه وړاندې ایمان راوړی دی تا زمانه وړاندې اسلام قبول کړی دی تا ډیر منځونه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کړي دي و خالد ابن ولیدا ما د جهالت په دور او زمانه کې د ډیر لوی مسلمانانو پسې توري ګرځولې دي زما دې د خدای په ذات قسم وي چې زه ارسل حمله کوم سوچ می داوی چې رب العالمین ما شهید کی ورته وی اے عکرمه الله رب العالمین پسره فیصله کوي وی والله العظیم زما یو ارمان دی او هغه ارمان دا دی اے خالد بن ولیدا کوم ارمان دی زما ارمان دا دی چې د جنگ په میدان کې میلاس قیمت کې دی یو ځای نه راپاسي غوږ مې د بل ځای د میدان نه راپاسي د بدن ټولې اعضا زما جدا جدا د بدن نه پرتی وي
او اریا و عظم د رب العالمین د پاره قربان شوی وي اکرم رضی الله تعالی عنہ هغه دور راغی هغه دور چې بیا په اسلام باندې دومره قربانی ورکوله یو ځل یې اجل بیبي ورته راغله ورته وایي نن دې دومره زیات اجړل ای عکرمه تاسې عمر کې نه اجړلي وی خبر راته ملو شو چې سردار کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه ته روانېږي ما یو خبره کړې وه انصار ټولي ناسو جړلې که نه انصار ولې جړل انصار ویلې مکې مکرمې ته محبوب راغی دا به نه ځي موږ به یتیمان شو په خدای قسم دی مینه دې اندازې ته رسېدلې وه صحابه ته ښکلی پیغمبر د مال نه افضل مقدم د بچونه افضل مقدم په ایمان یو چې ښځه ذات پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي راضي ورته وایي خاوند دې شهید شوی خیر دی انا لله و انا الیه راجعون بیا ورته وایي رور دې شهید دی انا لله و انا الیه راجعون پیغمبر علیه السلام حال لا ته بیان کوي هغه څنګه دی په ایمان یو چې په مرور نه جاړي په خاوند نه جاړي په بچی نه جاړي و د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خبر ورته ملو شو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه چې دا اعلان چا کړی و دروغ ویلي و نبي علیه السلام حیات دی هېڅ تکلیف ورته نه دی رسېدلی مبارکین یې ورته ورکړ وایي ټیک ډاک دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د بنو سلیم قبیلې والا وه د دې خپله نامه د اسلام د راوړو نه وړاندې نامه یې د اسلام د راوړو نه بعد بدله کړه او په هغې نامه باندې مشهوره وه لیکن سردار کونین صلی الله علیه وسلم به ورته د ډېرې مینې او شفقت نه به یې ورته څه ویل د مینې او محبت نه به یې ورته حلیمه ویلې حلیمه معنا صبرناکه ښځه صبرناکه ښځه رور شهید شو الله دې ورته جنت ورکي زما محبوب څنګه دی خاون شهید شو الله دې جنت اعلی مقام ورکي محبوب څنګه دی ټولو خبر ورته راغی چا ورته ویلي سردار کونین هغلته تشریف فرما دی چې دې داسې نږدې شوه نو په بتکي کې ورسره اوبه وي نیولې وې داسې سردار کونین ته صحابي خولې مبارکې ته داسې لاس نیولی دی حضور پاک علیه السلام وینه مبارکه چې راشي نو هغه صحابي نبی علیه الصلاة والسلام نه لږ داسې مخ ډډې ته کي او هغه صحابي هغه وینه داسې وسه کي تیری کي په ژبې سره دې ښځې ولیدلو دې داسې ولیدل حافظ جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلي وایي دې ښځې داسې ولیدل چې دا څه چل دی رنگ د سرداری کونین مبارک بدل لے دے پا منڈا راغ للا بتکی کی ورسر اوبدی حضور پاک علیہ السلام تے اوبوڑان دکڑی چاور تویلی رور او استاد خاندان اہم خلق التپرات دی دے صحابی نے تپوس کئی ورتوی سرداری کونین مبارک داخل مبارک ولی پو وینو باندې سرد ورتوی تا پتہ نشتا سرداری کونین غاخ مبارک شہید ہے آغا خزا آواز کی واللہ زمادی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چل سرداری کونین دغاخ شہادت مالا دمرا صدمه ورسوله چې زمانه د ټول خاندان غمونه هېر کړل فورا کانی تلاش کړلو د سرداری کونین نظر په پریوتو ورته وی مکه و گزار په خله باندې چې سود سرداری کونین د خلینا الفاظ وتل داغي دوه غاخونه براو یو غاخ لاندې وغورځول ورتو یا رسول اللہ کاش تالی دلے نوے ما خو بنن دخلی نٹول غاخون استلے سرداری کونین مبارکی غاخون راو آغستل
ورته وی دا غاښونه واپس په خپله جام نه کې ولګوه زه په دې خوشحالېږم چې ستا په خوله کې غاښونه برابر وي بی قسم خوري وی زما دې د خدای په ذات قسم وي که د سرداري کونین خفګان وجه نه وې نو ما به د خولې نه ټول غاښونه ایستلی وې حضور پاک علیه السلام رحمت للعالمین دی غاښونه یې ما ته واپس راکړل وی ما خوله کې کېښودل وی په خدای قسم دی چې ډېره د ډېر لوی عمر ځکه دا د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په آخري دور کې دی بیا شام له تلې ده شام کې دی په یو سوچ تلې وه او دی بیا تی چا تپوس کو چې ستا د خولې غاښونه مبارک اوسم برابر دی وی آو وی د هغې غاښونه چې کوم سردار کونین ما ته حکم کړی و د هغه په خوښه مې ایښودلي وو هغې کې اوسه پورې ذره بره درد نه دی راغلی محبت د ښځو داو محبت د سړو داو عکرمه رضی الله عنه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما یو ورزو تمنا ده او هغه دا چې ته ما ته مخامخ دعا وغواړه ما له څه وغواړه دعا وغواړه ما په مخکې جمعه باندې مې ویلي افضل د مفضول نه دعا غوښتی شي مفضول د افضل نه دعا غوښتی شي اکرمه رضی الله عنه ما له تعلیم راکوي تعلیم دا دی چې په خپل عمل باندې به تکې نه لګې چې زه مونځ ګزاره یم زه تهجد ګزاره یم ما جهادونه کړي سردار کونین صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه عکرمه رضی الله عنه د ډېر لوی ځیرکتیا او د لوی هوښیارتیا نه ډکه خبره د خولې نه راوباسي محبوبه نه مې جنت پکار دی نه مې حوري پکار دي نه مې غلمان پکار دي و عکرمه نو څه غواړې ورته وی ای د الله حبیبه صرف او صرف دا مې ارزو تمنا ده چې شپه ورځ د ستا مخ ته ګورمه نو ماله دا دعا وغواړه چې جنت کې ستا ګاونډي شمه سار او بیګا دې مخ ته ګورمه هغه عکرمه رضی الله تعالی عنه ته سرداری کونین دعا وغوښته عکرمه وی زما دې د خدای په ذات قسم وي چې ما ایمان راوړی دی زما سترګې د الله په فضل باندې دا وی د خدای نعمت دی دا وچېدو ته ما نه دي ورکړي نو بیبي ورته یو ځل ویل دا دومره دې وجړل د سترګو نظر به دې ختم شي نو خاوند درخواست نبی علیہ السلام ته وړاندې کو چې اې د الله حبیبه عکرمه ته نصیحت وکړه په دې یریږم چې د سترګو نظر به لاړ شي ختم به شي عکرمه رضی الله عنه سار راغی نبی علیہ السلام ته وایي حضور پاک علیہ السلام ورته وفرمایل اے عکرمه عرض کوي یا رسول الله مور او پلار مې درنه قربان شه محبوبه حکم کوا ورته وی عکرمه لږ دې خوا راشه دا سترګې مبارکې ځان ته رانږدې کړې د عکرمه رضی الله عنه چې رانږدې کړې حضور پاک علیه السلام مبارک دې سترګو باندې ورته څه الفاظ ولوستل او بیا لکه حسنین به چې کله کله دمول عکرمه رضی الله عنه دم کو چې دم کو عکرمه وی د خدای په ذات مې د قسمي چې زما په سترګو کې تر مرګ پورې به درد رانغی او د ډېر د جړا د وجه نه به کله کله خوږېدلې خو چې سردار کونین به دم واچولو نو هغه درد ختم شو اوښکې بدللې وی یو ځلې ما ته ښځې وویل چې اوس که جاړه ما له پته لګېدلې چې حضور پاک د سترګې دم کړي دي ستا سترګې به اوس خوږېږي نه او عکرمه رضی الله عنه ورته وی بیبي که ستا دا سوجي چې دی به په دې سترګو ما ته کتلو باندې خوښ وي ما به ګوري و بیبي والله که د دنیا یو نظر کتو باندې ما ته سکون ملاویږي زه قسم درته خورم چې صرف او صرف د دې دپاره د الله نه روغ نظر غواړم چې آقا انعامدار ور باندې ګورم بې مینه دې ځای ته لاړه ښه بے محبت دی زیتا لاړو عکرمه رضی اللہ عنہ بہترین جواب ورکی خوب کے
ورته وی الہ العالمین را سره داسې معامله وکړله. اکرم رضی اللہ عنہ فرمائی خلق تب دیدار الہی در رب العالمین دیدار د حوض کوثر نه بعد ملاویږي. او زما چې کله سترګې ورغلي دنیا نه لاړم په قبر کې د رب العالمین دیدار نصیب شو. ما درخواست کو چې دا دومره لوی انعام ما ته ولې ملو شو. ورته وی ستا په سترګو باندې د ایمان راوړو نه بعد هیڅ ګناه شوې نه ده. ستا د ایمان راوړو نه بعد په سترګو باندې هیڅ قسمه ګناه نه ده شوې. تا دا امانت ما ته ساتلی او رب کائنات راته خپل دیدار او ملاقات را نصیب کو. نن مونږه د ګناه په سمندر هغه ځای ته رسېدلي وو. د خدای په ذات مې د قسم وي که دا سوچ مونږ سره شته چې قبر ته به ځم، قبر ته به دو فرشتې راځي، نکیر و منکر مانه به تپوس کوي مونږ یو مړه څوک د قبر نه بهر راوتلي او پلان کې نرونو قبر نه بار څوک بیا راوتلی نشي. یو ورځ ده چې بیا به راوځو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. نو معززو زمارونو یو خبره مې دا درته کوله چې اکرمه رضی الله عنه حالات زندگی ما نه بیانوله. نن صرف په دې وجه باندې چې ما ته زه بیمارم ډېر تکلیف وراته او د 2-3 ورځې وړاندې یو چا رابطه کړې وه چې مولوي صاحب د سترګو متعلق د نظر متعلق داسې خبره وکړه او چې داسې خبره چې چا د سترګو خیل ساتلی الله کم مقام ورکړی. توکلی پکې الله د اکرمه رضی الله عنه حالات زندگی ذهن ته راوستله. نورونو درخواست مو دا دی چې د نظر حفاظت وکړئ. نن د ټولو ګناهونو لوی اجر ده چې د هغه نظر دی. زما نظر محفوظ نه دی، زما د بچی به نظر څنګه محفوظ شي؟ زما نظر محفوظ نه دی، زما د ښځې به نظر څنګه محفوظ شي؟ زما نظر محفوظ نه دی. که تاسو سوچ کوئ اکثر اوقاتو کې یو د شیخ صاحب مبارک ز بیانات چې کله اورم، زه د علماو بیانات اورم الحمدلله، نو هغې مبارکانو په دې شي باندې رد کولو چې مه ګورئ هغې علماو ته پته وه. نورونو دا درخواست درته کوم چې خامخا ګورئ، ځکه د دنیا ډېر امور اوس په دې باندې روان دي. کاروبار یو ذریعه ده. شته داسې نیکان خلق په خدای قسم دی خپل کاروبار پې کوي، ښه نیکان شته، او زما په شانتې خیران هم شته. نو زما درخواست دا دی اول ځان ته وایم بیا تاسې نیکانو ته وایم کوشش دا وکړئ چې د موبایل استعمال خلاف شریعت ونه شي. دریمه خبره دا درونو چې موږ او تاسې د خپلو مشرانو ادب او احترام وساتو. د چا مور او پلار ژوندي یا یو ژوندي قدر یې کوئ. دریم دا چې د غوږونو استعمال دا محفوظ کوي. پردو ښځو سره غیر شرعي خبرې په دې موبایلو باندې مه کوئ، ځکه چې دا ګناه کبیره ده، عظیمه ګناه ده. تحدیث بالنعمت درته وایم، په خدای قسم دی که په دې وجه درته وایم بس دا د الله د وړاندې خبره ده. یو چا موبایل وکړو وایي دې سره خبرې وکړه ما څه، نو هغه مؤمنه خور وه، هغه ویل مولوي صاحب تاسې ما ته خپل زیپته راکړئ، ما سونه ده هغه درړم مدرسې ته، مالته دا موبایل هغې ته ورکړه چې تا چا ما سره موبایل خبرې وکړې. مال داسې وکړه وروره چې ستاسې په دې بونیر کې به ډېرې ښې مدرسې دي او هغې به ډېرې محتاجي چې د بونیر نه چانده دلته راوړي هملته استعمال کوي. بیا مو د مال چې درخواست درته کوم دا خبره خو تام کولی شوه نو مه کوئ وروڼو. یو شی چې شریعت جایز کړی نه وي نو تقریبا ما نه یو چا تپوس کړی چې یاره زنانو ته که سړی داسې د موبایل په ذریعه باندې جواب ورکوي نو ګورو یاد ساتئ یو د علماو خپل فتوی د علما زما استادان دي او زه هغه عالم نه یم، کمزور انسان یم، زما د عاجز او ناچیز او بیکاره بنده فتوا دا ده چې ښځو سره دی په موبایل باندې د مسایلو جوابونه نه ورکوي. زما درخواست ده او زما زنانو ته هم درخواست ده چې ما ته موبایل مه کوه. درخواست درته کوم خاوند ته ووایه دا مسله ده، ارزوی ته ووایه دا مسله ده،
ورور ته ووایه دا مسله ده او خاوند خو د ټول نه ځکه ستا د خاوند سره ټول ژوند کولاو دی نو دا خبرې موبایل باندې زما یو درخواست دی خدای دې وکړي چې علما پې خفه نه شي اگر چې علما به خبرې نه کوي زما یقین دا دی خو ما خپل ځان وښودو موږ له دې څوک موبایل نه کوي په دې باندې ځکه د زنانه اواز اورېدل هم ګناه ده سړو دپاره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین د اکرمه رضی الله عنه د ښځې زندګۍ باندې که ټیم راغی انشاءالله بیا درته د هغې حالات زندگی انشاءالله د زنانو په واقعاتو کې به انشاءالله بیانو درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد